بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خویندو، نن سبا د ګرمۍ سیزن شروع کیږي او په هر یو طرف باندې چې تاسو ځئ نو تاسو به اوس دا سیزونه ډیر وینئ چې فلانا حکیمي شربت او دا حکیمي شربت او صحت کے لیے بهترین، خو خصوصا به درته په هر یو ځای کې یو د درې سیزونه ډیر زیات ملاویږي، یو املی اور آلو بخارے کا شربت او ورسره چې کوم دی تاسو به ډیرو ځایونو کې بینر وینئ چې فلانی حکیم کی طرف سے یا فلانی پنساری کی طرف سے هغه د طرف نه چې کوم دی نو تاسو وینئ چې گوند کتیره کا شربت. اوس دا گوند کتیره دا څه شی دی، د دې فائدې څه دي، آیا دا شربت څکل د صحت لپاره ښه دي یا بد دي، په دې باندې به خبرې کوو په دې ویډیو کې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. گوند کتیره دا یو خاص قسم د چیړ دی چې کم د بوټي نه حاصلېږي، یو نیچرل سیز دی، قدرتي سیز دی. د دې خپل بوټي وي او هغې نه د بوټو د چیړ چې کم دی نو دا حاصل شي او دا چې کم دی نو بیا اوچ شي او په اوچ دغه کې دا تاسو ته کرسټل ټایپ ښکاري. یعنې که تاسو وګورئ نو چیړ چې کله اوچي دا تاسو ته کرسټل ټایپ ښکاري. او دغه گوند کتیره چې کم دی نو بیا چې کله تاسو استعمالوئ او دا کله په اوبو کې واچوئ نو دا هغه اوبه واپس ابزورب کړي، دی هغه نمی خپله واپس راشي، دی نه یو چیړ جوړ شي، یو جیل تی جوړ شي او دا نرم شي. اوس دا گوند کتیره چې کوم دی دا په څه کې استعمالیدی شي؟ یقینا چې څنګه ما د دې ویډیو په سٹارټ کې ذکر وکړو چې اکثر خلک موږ صرف دا وینو چې گوند کتیره کا شربت او دا گوند کتیره چې کوم دی دا صرف په شربتونو کې استعمالیږي. نه جناب، دا گوند کتیره چې کوم دی دا تاسو په خپل دغه کې نور خوراکونو کې هم اچولی شي، لکه کم کې چې تاسو غاړه پن راوستل غواړئ اکثر په کټوای کې به استعمالولی شي. نری خوروا ده، نری شوربه ده، هغې کې لږه گوند کتیره واچوي. یعنې څنګه چې مونږ دا کارنفلاور یوز کوو هغه اکثر لو کوو په کټوای کې واچو چې دا کټوای ورسره ټینګه شي، یا مختلف داسې سیزونه وي چې هغه ورسره د هغې ویسکاسټي ورسره د هغې هغه ټینګوالی موږ راوستل غواړو، غاړه پن پکې راوستل غواړو، هغې کې استعمالیدی شي. بیا دې نه علاوه چې کوم دی مختلف نور سیزونو کې دا گوند کتیره چې کوم دی که دا تاسو اوبو کې د شپې خوشته کړي وي د دې دا جلی پکې مکس کړئ او دې نه یو شربت غونته جوړ کړئ. دا ایون تاسو کوم چې دهي په کورونو کې زموږ د خویندې جوړوي، ماسته جوړوي، توم ناچې په کې هغې سره هم استعمالولی شي، ماسته هم ورسره ټینګ راځي او خوندور ورسره راځي. نو دا یو جیلی دا چې کم ټیکسچر ورکوي ستاسو خوراکونو ته او راټینګې کړي. نو که داسې خوراکونه تاسو یا میرینیشن تاسو کول غواړئ، اکثر دا جیلی وغیره وي تاسو وینئ په سویټ ډشز باندې وي، نو دا گوند کتیره که په هغې کې هم شامله شي نو یقینا چې دغه جیلی د هغې کوم سټرکچر دی عام ورسره ډېر ښه شي. خو زیاتر خلک یې په شربتونو کې یا په ډرینکس کې استعمالوي او په ګرمۍ سیزن کې زیات استعمالوي. اوس د ګرمۍ سیزن کې د استعمالولو وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې دا گوند کتیره چې کوم دی دا که موږ څکو دې دپاره ظاهره خبره ده چې دا تاسو کله حل کوئ دې دپاره د اوبو ضرورت شته. دغه اوبو کې چې حل شي دغه شي، یو خو د اوبو مقدار ورسره تاسو ته میلو شي، بل دا ده چې هغې کې تاسو ته انسټنټ انرژي میلو شي. په دې گوند کتیره کې نه صرف دا چې دا چیړ دی بلکې دې کې مختلف قسم منرلز او ټریس ایلیمنټس شته دي، په دې کې مختلف قسم د طاقت سیزونه شته دي چې که هغه تاسو ته میلو شي نو هغې سره ستاسو صحت ښه کیدی شي. بل د دې دا غوړ نیچر دی، دا تاسو که کتلي وي نو که دا تاسو استعمالوئ خصوصا هغه کسان چې چاته د قبض مسلې دي نو د هغې ورسره هاضمه ښه وي. د ټولو نه اهم سیز، ټول نه اهم رول، د ټول نه پیله رول د دې په هاضمه کې دی چې دې سره هاضمه ښه وي، قبض ورسره نه وي او ستاسو هاضمه ټیک روانه وي. څنګه چې ما وویل چې که تاسو شربتونو کې څکئ یا دغې نو فلویډ انټیک دې هم زیات شي، په ګرمیانو کې وجود به دې ورسره یخ وي، ستا به ګرمي نه کېږي، تنده به ورسره کم نه کمه شي او تاسو د اوبو مقدار او ډیهایډریشن نه به تاسو بچي، اوبو مقدار به هم پوره وي. بیا هاضمې نه بعد دا گوند کتیره چې کوم دی دا د هغه خلکو دپاره ډېره ښه ده چاته چې د جوړونو دا مسلې وي، یعنی آسټیوارترایټس دی ورته، د هغې په بدن کې پټو کې کمزوري ده، په جوړونو کې په اډوکو کې کمزوري، نو که دوی دغه سیز استعمالوي گوند کتیره استعمال که زیات کوي نو د دې د جوړونه، د دردونه، د خوږونه او اکثر خلک وایي یاره دا جوړونه مې سم ټکار کوي او چې ګرځم دا جوړونه مې خشک خشک لګي، نو دا گوند کتیره چې کوم ده د جوړونو لپاره انتهایی زبردست چیز دی. بیا جناب راځو دا گوند کتیره ستاسو د جگر دپاره، خصوصا هغه خلک چې چاته دا شکایت دی چې یاره جی زما په جگر باندې چربي ده، ما ته ډاکټر ویلي چې په جگر باندې چربي ده، کولیسټرول کمول غواړي، غوړ کمول غواړي، جگر صفا کول غواړي، د جگر د ډیټاکسیفیکیشن غواړي، دغه فلټر صفا کول غواړي، نو هغې دپاره گوند کتیره انتهایی زبردست چیز دی. یا بیا چې کوم دی نو د ګردې صفایي دپاره، چونکې دا به شربت کې تاسو استعمالوي دغه کې، نو هغې سره چې کوم دی فلویډ انټیک زیات شي، د ګردې صفایي هم ورسره ډېره ښه کېږي. او هغه خلک چې چاته دا مسلې وي خصوصا چې په ګرده کې شګه ده یا کاڼې دی، یا اکثر خلک چې کوم دی نو جي د متیازو زخم راته بار بار کېږي، متیازې بار بار سوځي، متیازې کمې دي، ډېرې په زور سره راځي، نو دغه خلک چې کوم دی که د گوند کتیره استعمال کوي نو د دې ګردې هم صفا کېږي او دوی چې کوم دی که دا شربت یا ځان ته په اوبو کې اچي یا نورو څیزونو کې اچي نو یقینا چې د هغې کوم د ګردې او د مثانې صحت دی او د هغې بیماریانې دي نو ورسره ډېر کافي حده پورې امپروو شي، یعنی د تشو متیازو سوځې، د تشو متیازو مسلې دا ورسره ډېره حده پورې حل شي. نو
هاضمه ډیټاکسیفیکیشن د بدن طاقت لپاره د پټو او جوړون طاقت لپاره ګوند کتیره چې کوم دی دا انتهایی خصیص دی د دې استعمال که تاسو کوئ نو قدرتي او نیچرل خالص ګوند کتیره ده دغه استعمال بالکل ستاسو هر قسم خلک چې کوم دي د هر عمر خلک چې کوم دي هغې دپاره ډېر ضروري دی دې کې څه داسې مضر څیز نشته دی او دا چې کوم دی صحت لپاره انتهایی زبردست چیز دی بالکل تاسو استعمالوئ قدرتي څیزونه د هغې فایدې ضرور ډېرې زیاتې وي او نقصانات یې بالکل نه وي خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان